دی خبرې تلک سوچ وکړي هغه دا چې دا څلور څاروي په دې باندې به قرباني کوو خو عمر یې چې څومره یې نه قرباني به پې کوو دا خبره ځکه کومه ځینې خلک داسې مشهوره ده وایي چې په حدیث کې خو داسې راغلي د الله نبي داسې فرمایلي لا تذبحوا الا مسنا د الله نبي فرمایي نه به حلالوئ مگر مسنه به حلالوئ مسنه دا به حلالوئ اوس دا مسنه د عربۍ ټکی دی په بل حدیث کې داسې راغلي د دې په ځای باندې سني ټکی راغلی سني په عربۍ کې هغه څاروي ته وایي چې دا مخکې دوه غاښونه یې د هر دا یې کله راوخیږي بیرته هغې ته سني وایي په عربۍ نو د الله نبي داسې فرمایلي د یو ټکي تشریح چې موږ معلومو د یو حدیث تشریح به د بل حدیث نه معلومو په بل حدیث کې د مسنه په ځای باندې سني یعنې دوه غاښیز څاروی اوس څاروی کله دوه غاښیز کېږي پوخانو کې دا طریقه ده چې 15 کاله وشي شپږم کال کې چې کله داخل شي نو دی دوه غاښیز شي په غواګانو کې داسې طریقه ده په میخو کې چې دا یې کله 2 کاله وشي په 3م کال باندې چې داخل شي نو دې ته بیا مسنه وایي دې ته سني دې ته دوه غاښیز وایي او غاښونه راخیږي دا ګړو بزو کې هم دقه طریقه ده چې هغه کله غاښونه راوخیږي نو هغې ته مسنه او سني وایي خو دومره ده چې د الله نبي داسې فرمایلی دي چې په ګډه کې په ګډ کې د الله نبي داسې وایي جزا دا هم کافي کېږي جزا څه ته وایي د جمهور اهل علم قول داره جزا هغه ته وایي چې د هغې 1 کال شوی په ګډو کې اگر چې د ځینې اهل علمو داسې رایې ده چې 6 میاشتې شوي خو د جمهور اهل علمو د جمهورو لغتو والا قول داره چې جزا من الظعن هغې ته وایي چې کال یې پوره شوی په بزه کې چې څو پورې غاښ نه وراختي په غوا میخه کې چې څو پورې غاښ نه وراختي په اوښ کې چې څو پورې غاښ نه وراختي صحیح قول دا دی چې په دې باندې قرباني نه کېږي او یو خدا ده چې حدیث کې راغلی او دویمه داسې ده چې د لغتو ټولو کتابونو تقریبا دا لیکلي چې مسنه یا سنیه هغه ته وایي چې د هغې 2 غاښونه راختي او موطا د امام مالک کې د عبدالله ابن عمر روایت دی چې عبدالله ابن عمر به ویلي چې کله به داسې څاروی ولیدو چې هغه څاروی به غاښونه نه وکړي یتقي من ذلک د دې نه به ځان ساتو ویل دا څاروی زه نه خوښوم زه ترې قرباني نه کوم صحابه کرام په دین ښه پوهېدل نو د دې د وجې نه ښه خبره دا ده چې د کوم څاروي غاښونه نه شي د دې نه قرباني مه کوه